دا کوم ډیوریشن چې تیر کړی دی نو په بهترین انداز کې تیر کړی دی او یو ښه ریکارډ یې دی نو یقینا د سټیج نه موږ ځکه غواړو چې د تعریف په الفاظو کې هغه یاد او کوم افسران چې پاتې شي او هغوی کارکردګي داسې چې هغه په ښه طریقه باندې نه شوي نو روایت زموږ دا دي بیا چې بیا موږ هغه نو خو د هغوی په پروګرامونو کې شرکت کوو د AAC صاحب د AAC صاحب او د DSP صاحب خصوصا زموږ مشران چې کوم ناست دي د هغوی هم شکریه ادا کوم او زموږ AAC صاحب دا کومه کارکردګۍ دی د چا نه پټې پناه نه دي څنګه چې زموږ مشران ووایي چې قانون د پاکستان د هر چا دپاره دی خو دیو زموږ سره یو داسې رویه اختیار کړې ده چې ځان ته افسران نه دي ویل زموږ سره په یو عامه او کومه زموږ سره چې کومه کومپریشن دیو کړی دی لګیا دي او مخکې هم زه د دیو چې که نه نو شکریه ادا کوم او د موقع په مناسبت سره خبره داسې ده چې د AAC صاحب او د AAC صاحب شکریه ادا کوو دا چې کله د دې واړی سب ډویژن خصوصا او عموما د دیر نه کوم افسران راشي د DC صاحب په شکل کې د DPO صاحب په شکل کې او د DHO صاحب په شکل کې او بیا د سب ډویژن کوم افسران راشي او ډېر دیو زموږ سره د وخت تیر کړي او زموږ د روایاتو د سلطان خیل پندخیل او د قانون مطابق نو بیا چې کله غرضي نه ځي نو چې کله راشي نو موږ ته دا باور او تسلي ورکړي چې انشاءالله دې خاورې ته چې کوم افسر راغلی دی AAC صاحب دلته زموږ سره په سموخه کې په کرونا په کرایسیس کې ډېر انتهایي نږدې پاتې شوی او موږ د دیو انډر سپرویژن کار کړی نو څومره چې دیو مال دلی د ډېر نږدې نه نو زما څومره خیال دی لکه افسران خو به ډېر راغلي خو ډېر انتهایي په جانفشانۍ سره او ډېر انتهایي په ایماندارۍ سره د دې علاقې بغیر د څه لالچ نه چې ما ته به څه ریوارډ راکوي ما ته په دې کې څه انعام میلاویږي نو د دې علاقې خدمت یې کړی نو د صفت نور ځای نشته دا مخامخ خبره ده که چېرته موږ د دیو نه داسې لیدلي وې چېرې په قانون کې کوتاهي کوي یا د سلطان خیل پندخیل د روایاتو پابندي کوي زموږ سره په قانون برابر د پاکستان په آئین او په قانون چلیږي او د سلطان خیل پندخیل په روایاتو باندې برابر چلیږي نو افسوس خبره دا ده چې دا ډیوټي داسې یو شی دی چې که موږ اوس جاړو او که خاندو نو زموږ AAC صاحب چې زموږ نه ځي خفغان هم ډېر دی خو څنګه چې مشران ووایي دعا به کوو چې الله تعالی دیو په هر ځای کې چې همدغسې کامیاب او کامران وي او خوشحاله او په عزت وي AAC صاحب په ټرانسفر باندې په دې وجه خفه یو چې دی که په دې علاقه کې ګرځېدلی دی نو ده خپل دا نه ده ظاهره کړې چې په دې بازار کې روان دی چې ځکه چې د دې واړی کې د دې واړی سب ډویژن یو افسر یم عامه زندګي تېره کړله او د هغه په هغه وجه باندې د خلکو خدمت یې هم کړی دی او په دغه وجه باندې چې کومه دی نو زمونږ د دې علاقې د خلکو خدمت وکړو بعضې هر چا له مزته کوي خو بعضې وخت داسې څه دغه راشي کله زموږ چا سره مثال ګستاخي شوي یا زما د لاسه چاته څه اظهار رسېدلي ازاري شوي د هغې ځو نن په دې سټیج د هغوی نه د هغې معذرت کوم معافي ته غواړم بخښنه درته غواړم ځکه چې نن د دې ځای نه روان یم ستاسو په دروند او په یو عزتمنده طریقې سره تاسو دلته ما نن په مخه ښه وایي زه ستاسو په هغې ډېره شکریه کوم زما څه د هغې هېڅ الفاظ نشته ट्रांसफ़र पे और किसी भी सरकारी अफसर के लिए ये बहुत ही इनकरेजिंग बात होती है जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब इतने स्पिन गिरे हजरात हमारे साथ मौजूद हों मशरान हमारे साथ मौजूद हों तो बड़ी हौसला अफजाई भी होती है और आगे काम करने का जज्बा भी बढ़ता है। तो आज हम जिस शख्सियत को अलविदा कहने के लिए कि वो अब एक दूसरी मंजिल की तरफ दूसरे लोगों की खिदमत दूसरे अंदाज से करने के लिए आगे जा रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ यही है कि कोरोना का मौका हो
या कहीं पे भी कोई भी जो मुश्किल ड्यूटी होती है वो हमारे AAC साहब ने, हालांकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से कभी उन्होंने मुझे कम से कम उन मुश्किल हालात का सामना नहीं करने दिया, खुद ही करते थे और मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। और आप हजरात का भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की, न सिर्फ आपने AAC साहब की हौसला अफजाई की बल्कि तमाम सरकारी एहलकारान जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब की बहुत हौसला अफजाई हुई है कि इस इलाके की जो रिवायात है कि जब बंदा जाने लगता है, आने के वक्त उसे वेलकम कहें या ना कहें, जाने के वक्त उसे खुदा हाफिज़ आप इतने भरपूर अंदाज से करते हैं।